الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لتفسير باخرني درس کی منگا بسورة البقرة کی لگیو او بسورة البقرة کی یوصل 3 نمبر آیت ترسیدلو او بدغ آخرنی آیتونو کی اللہ سبحانه وتعالی د یهودو عیبونه بیانول، لوزونه ماتی، حسد کوي او دغه شان روان دي باغ جادو پسې چې کوم شیطانانو منسوب کړو سليمان عليه السلام ته. هغه په حقیقت کې سليمان عليه السلام نه جادو کړی دی او نه د جادو حکم ورکړی. دغه نه بعد الله سبحانه وتعالى وی: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تقولوا راعنا مويتك ذرعنا وقولوا انظرنا واسمعوا اوای ټکه د انظرنا او اوري خبره دي. ذکر الله سبحانه وتعالی د يهودو به ادبي بیانې چې دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ادبي کړي او هغه دي چې دوی به رسول سم ته راعینا ټکوي نو باغی به جبل لګتاو کړه کګه به کړه ناغینه به راعینا جوړ کو. او صحابه کرامو کې او صحابي بدوی پوښ چې دوی ټکه راعینا وي. او راعینا مطلب زمونږ شپنکه یا قمقل چې دوی به جبل کې قمقل ته داوي. ناغه صحابي چې کله پوښ نو ورته چې دا خبره غره به تاسو نه وانه وره ناغو بدا اعتراض کوي تاسو چې دا لفظ استعمالوي. بس صحابه کرامو بر رسول سم ته راعینا کله چې په خبره باندې پوه نشو راعینا مطلب دا چې یا رسول زمونږ لحاظ وکړه خبره مونږ ته بیا وکړه. نو صحابه کرامو خو به دا ټکي په یو مقصد استعمالو، يهودو به بل مقصد استعمالو او دا غوي مقصد به بی ادبی و. نو الله صحابه کرام د دې ټکی نه منع کړو چې تاسو راعینا موای، د دې په ځای انظرنا وای. انظرنا مطلب موږ ته وګوره دا خبره بیا موږ ته وک. نو يهودو ته بغلار بند شي. په دې کې دا فائدہ چې هغه ټکی د یو قانون شو چې هغه ټکی چې هغه کې خیر او شر نو دغه استعمالول نه دی پکار. سیده چې ته خو د خیر د پر استعماله خو باطل پرس به د شر د پر استعماله. لکه دا ټکی چې راعینا ټکی کې سحر جنشت نه صحابه کرامو په دې باندې سبه ادبی کوله، خو يهودو ته دغه بل مطلب واغستو. دغه شان یو ټکی لکه نن سبا چې حضرت او حضور د رسول صلی الله علیه وسلم د نوم سره د صحابه کرامو د نوم سره استعمالي د دې نه استعمالول غوړه دي. ځکه چې دا خو به ته چې حضرت او حضور د ادب د لپاره استعمالو، خو هغه خلک د کوم چې د عقیده د چې رسول صلی الله علیه وسلم په هر ځای کې حاضر ناظر دی او دغه شان د نیکان خلک حاضر ناظر دي، ناغوبت د خپل فائدہ اخلي. نو دا غینه دا خده چې دا ټکی بالکل استعمال نشي. بل وګوره د صحابه کرامو د رسول صلی الله علیه وسلم نوم بار غسته نو دي سی به اخبرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم رايت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم قدم النبي صلى الله عليه وسلم. نو به ټول ګوره غوي دغه شانوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم یو سرم حضرت نه لګولې یا حضور سره نه لګولې.
نو غوره دا چې موږ هم د نوم هغه شان استعمال کو. نو یو سړی به چې زما عقیده برابر ده او زما د عقیده نه چې رسول زما حاضر ناظر ده، خو صحیح ده چې ستا د عقیده نه ده، خو د کومو خلکو چې د عقیده ده نه هغو ته باید دغه فایده اخلي. وللکافرین عذاب علیم، او د کافرانو د پر عذاب دې دردناک. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، نخوخي كافران د أهل كتابنا وند مشركاننا، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، دا خبره چې نازل کړي شي پتا سبحانه خیر د طرف در رب استاسو نه. اهل کتاب دا خبره نه خوخي. نو بدی ذکر الله سبحانه تعالی دا خبره بیان کړه چې په يهود او نصارا او په مشرکانو کې حسد پروت دی دنه، چې ولي الله دا خیر په دوی باندې نازل کو، ولي دوی ته قران نصیب شو، ولي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عربو کې راغی، ولي د دې ټولو بنیادی وجه سوا حسد او زد. نو دې ځکه دا خبره بیان شوه چې په دوی کې دا مرض پروت دی. دا خبره موږ پرونی درس کې کړې و چې په اهل کتابو کې مرض د حسد او د زد دا به کې ډیر زیات دی. نو دې حسد د لاسه دوی په پیغمبر باندې ایمان را نه وړو، دې حسد او زد د لاسه دوی د قران چې دی ونه منو. والله يختص برحمته من يشاء، او الله غورکی په خپل رحمت سره چاله چې وغواړي. دا خدای الله مرزي ده، چاله کتاب ورکی، چاله پیغمبري ورکی، د دې په دې کې څه کار دی. والله ذو الفضل العظیم، او الله خاوند لوی مهربانی دی. يهودو بدا اعتراض وکاو چې شریعتونه نه منسوخ کی او د الله په دین کې نسخ نه راځي. نسخ څه ته وایي؟ یو حکم ختمول په بل حکم سره، زوړ حکم ختمول په نوی حکم سره. لکه الله سبحانه وتعالی چې دا خبره کړې ده په قرآن کې چې د یو ښځې خاوند مړ شي، د بعض علماو د رأی مطابق د مفسرینو چې دا آیت منسوخ دی، چې د یو ښځې خاوند مړ شي نو هغه به 1 کال عدت تیری. بیا په نورو آیتونو کې الله سبحانه وتعالی وایي چې 4 میاشتې او 10 ورځې به عدت تیری. نو دغه اولنی حکم منسوخ شو په دې دویم باندې. نو دی يهودو به د اعتراضونه کول چې په شریعت کې نسخ نه راځي او دا څه خبره شو، دا خو بیا د یو بل سره دا خبرې ټکراو خوري او کله یو شان او کله بل شان. دی ځکه الله سبحانه وتعالی هغه جواب ورکوي. حالانکه د نسخ چې دی یو شی منسوخ کېده دوی په شریعتونو کې مو، لکه د موسی علیه السلام په دین کې طلاق وو، د عیسی علیه السلام په دین کې طلاق نشتی. او دې نور ډیر مثالونه په دې خدای ما یو مثال ذکر کو. او به دا فائدې د ساتي چې نسخ چې دینو دا په احکامو کې راځي، په عقیده کې او په قصو کې نه راځي. قرآن 3 قسمه دی، یو عقیده، دویم احکام، دریم د پوخانو امتونو قصې یا د منافقانو واقعات. نو دا نسخ صرف په احکامو کې راځي، په مسلو کې راځي. خدای نشي کېدی چې الله مونږ ته عقیده وخو به بدل کوي چې نه بل عقیده ساتي. د عقیده مسائل نه بدلی، د عقیده مسائل دا نه بدلی، دغه قسم نه بدلی، بیا خو دروغ شو چې الله یو پر واقع د موسی علی السلام ذکر کی په یو طریقه به بدل کی بل شانی ذکر کی. نو دا څنګه کېدی چې یو واقع د به دی بدلی؟ نو دا نسخ په څه کې راځي؟ احکامو کې راځي، مسائلو کې راځي، خو په عقیده کې نسخ نه راځي. په قصو کې نسخ دا نشي راتلی. او د دوی د اعتراض بې ځای اعتراض دی، بلکې د نسخ دا مسله خو عین حکمت دی
او هغه داسې چې کله یو سړی ډاکټر خواله ورشي نو ډاکټر ورته دوایي ولیکي سمه ډېره چې دا دوایي به خورې 2 هفتې بعد به بیا راشي تا بیا موږ چیک کوو 2 هفتې بعد چې پسې ورشي بیا هغه دوایي ورته بدله کړي بله ورته ولیکي ځکه چې ده سره دغه نه برابر بیا ورته بله ولکي بیا چې ورشي بیا ورته بله ولیکي بیا ورته اکثر داسې چې هغه دوایي ته بلکل ختمه کړي حالاتو ته ګوري کنه نو رب العالمین د انسانانو په دې حالاتو باندې خبر دی ګوره مخکې الله دا ویلي چې یو مجاهد به د لسو کافرانو مقابله کوي یو مجاهد به د لسو کافرانو مقابله کوي د لسو بیا الله دا خبره منسوخ کړه و یو به د 2 مقابله کوي علم الله ان فيكم ضعفا الله ته پته ولګېده چې په تاسو کې کمزورتیا ده ځکه چې یو کس د لسو مقابله ګرانه ده نو الله دا مسله اسانه کړه او یو به مقابله کوي د 2 خو نسخ چې دی کله نه کله د اسان نه ګران ته شي او کله د ګران نه اسان ته شي د الله سبحانه وتعالی مرضي ده لکه اوس دا چې شو چې یو به مقابله کوي د لسو د ګرانه ده یو به مقابله کوي د 2 دا څه ده د اسانه ده او دغه شان کله کله دا نسخ چې دی ګرانې ته وړي یعنی مخکې مسله اسانه بیا څه شي ګرانه شي قرآن یو بل منسوخ کوي لکه یو آیت بل آیت منسوخ کوي حدیثونه یو بل منسوخ کوي لکه مخکې په حدیثونو کې دا مسله رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړې ده او دا موږ د بلوغ المرام په درس کې بیان کړې ده چې مخکې دا مسله و چې یو سړی د ښځې سره کوروالی وکړي نو په ده باندې د هغه وخته پورې غسل نه واجب کېږي چې څو پورې د ده نه مني نه ایتلي انما الماء من الماء اوبو غسل به انسان هله لازمیږي چې اوبه ترې لاړې شي خو بیا دا مسله منسوخ شوه او اخرنۍ مسله دا شوه چې ذکر د زنانه په عورت کې ورننوتو د ذکر د سر ورننوتو نو غسل څه شو هغه واجب شو نو هغه زړه مسله منسوخ شوه په دې مسله تاسو ورسېدئ که نه دا ګوره ګرانې مسلې دي چې کله علما طلاب علم ته بیانوي او په جامعو کې او په مدرسو کې غټ غټ شروحات او غټ دلایل په دې باندې ورکوي خو تاسو ته موږ خلاصه بیانوو په اسانه لهجه او په اسانه ژبه کې او په اسانه طریقه چې تاسو به صرف ورسېږئ نو قرآن یو بل منسوخ کوي حدیث یو بل منسوخ کوي قرآن حدیث منسوخ کوي او حدیث چې صحیح حدیث یې نو هغه قرآن منسوخ کوي نو دیز کې یهودو دا اعتراض و چې ولې دا نسخ راځي الله سبحانه وتعالی د هغې جواب کوي ما نسخ من آیه که چېرته موږ منسوخ کو یو آیت او نوسها یا هیر کوستانه هیر کوستانه څنګه یعنی بالکل هغه آیت ختم کو بعض آیتونه په قرآن کې داسې دي چې هغه آیتونه شتي تلاوت شتي خو هغه حکم نشتی نو صرف دغه آیت تلاوت دی خو حکم نشتی بعض آیتونه په قرآن کې داسې وو مخکې چې هغې اوس نه تلاوت شتي او نه حکم شتي یعنی بالکل ختم شوی بالکل ختم شوی نو دې ځکه دا مطلب د دې دا چې تا نه هیر کو تا نه هیر کو یعنی بالکل ختم کو تلاوت هم ختم کو او څه ختم کو حکم هم ختم کو نأتي بخير منها او مثلها راوړو منګه غور داغینا یا پشان داغی که آیت منسوخ کی ختم کی الله نو داغی پشان آیت بل راوړي یا داغینا غور راوړي ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير آیت نپویگی چی یقینا اللہ بارس باندی قادر دے ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض آیت نپویگی چی یقینا اللہ داغد پار باچائی دا اسمانونو دزمکی دا بچائی د اسمانونو د ځمکې د هغه د پاره څه باندې قادر دی
نو دغه نه څوک تپوس کولی شي چې ولې دا منسوخ کولی دا پرېښودي. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او نشتی ستاسو د پاره سوا د الله نه څوک دوست او نه مددګار. ولی په عربي کې هغه چاته وایي چې د مصیبت تر راتلو نه مخکې ستا مرسته کوي، او نصیر هغه چاته ویل کېږي چې مصیبت راشي او په هغې کې د سره بیا مرسته کوي. نو که د الله عذاب راشي الله وایي تاسو به څوک بچ کوي. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل آیا تاسو غواړئ چې تپوسونه وکړئ د خپل رسول نه لکه څنګه چې تپوسونه شوي وو د موسی علیه السلام نه. الله اوس د دې ځینې یهودیانو ته یو څو رټنې ورکوي. یوه رټنه یې ورته دا ورکړه چې ښه یهودیانو تاسو د دې پیغمبر نم د اعتراض په شکل په طریقه د اعتراض داسې تپوسونه کوئ لکه څنګه چې تاسو د موسی علیه السلام نه کړي. د دوی مشرانو چې خپل پیغمبر تنګ کړی و په دې تپوسونو باندې موسی علیه السلام. دا سوال ګورې په یو څو قسمه ځان سره یاد ساتئ. اولنی هغه سوال چې انسان په خپل علم ډېروي، دا غوره سوال دی. دویم هغه سوال دی چې انسان دا غواړي چې د ملګرو تر دې مسلې پته ولګي، نو دام جایز دی. لکه جبرئیل علیه السلام چې په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغلی او تپوسونه یې کړي، نو جبرئیل علیه السلام ته خو دا مسلې معلومې وي خو د صحابه کرامو ته یې خو وه. دریم سوال په طریقه د اعتراض دی. دا مضموم سوال دی، بد سوال دی چې دی به د دې سړي نه ځان نه پوه کوي خو په ده باندې اعتراض کوي. یو قسمه د یهودو سوالونه به داسې یو سوال هغه دی چې انسان پې ځان ښیي چې د خلکو ته پته ولګي چې زم څوک یم، یعنې دومره ګران سوال ما وکړو. یو سوال هغه دی چې انسان په استاد او عالم شرموي. دا مضموم او بد سوال دی. د یو نیم سړی لکه په کور کې کتاب مطالعه کړي نو دا ټولې مسلې د انسان په ذهن کې خو نه ناستې داسې جوړې. عالم هم انسان دی، نو دی به هغه اختلافات او هغه هر څه معلوم کړي، بیا به راشي هسې شیخ صاحب په دې مسله کې د امام شافعي څه قول دی؟ هلته خو د کتاب کتلی که نه، په دې مسله کې څو اقوال دي، په دې مسله کې داسې نو صرف مقصد یې دغه چې دا مخامخ سړی وشرموي. نو دا اقسام دي د سوالونو. د یهودو سوالونه په کم یو کې وو؟ اعتراض به یې کوو، هغو به تنګول کول، ځان یې نه پوه کوو. ومن يتبدل الكفر بالإيمان او څوک چې کفر واخلي په بدله د ایمان کې فقد ضل سواء السبيل یقینا دی گمراه شو د نیغې لارې نه. ود كثير من أهل الكتاب خوښی ډېر د اهل کتابونه لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. دا خبره چې تاسو واپس کی ورستو د ایمان ستاسو نه کفر کوونکي. دې خبرې تم خیال لې الله وی ډېر د اهل کتابونو دا خبره خوښوي چې تاسو د ایمان نه وروسته کافران کی. نن سبا هم ګورې اهل کتاب دا خوښوي. دا څومره چلونه چې د یهودو نصاراو د انګریزانو د هندوانو روان دي او دا څومره منصوبې چې جوړیږي دا د دې لپاره جوړیږي چې د مسلمانان به د خپل دین څنګه پرېږدي، د مسلمانان به د قرآن نه څنګه وړي، مسلمانان به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه څنګه وړي. دا ټول چلونه او منصوبې دې لپاره روان دي. نور یهودو نصارا زموږ څخه خیرخوا خو نه دي او نه زمونږ نه راضي کېږي. د آیت په مخکې راشي چې هغوی زمونږ نه راضي کېږي هم نه. نو چې نه زمونږ خیرخوا دي نه زمونږ نه راضي کېږي نو بیا د دوی مقصد څه دی؟ اخر مقصد هم دغه دی چې زمونږ نه دا دین دا ختم کړي. په طریقه په شکل د فلاحي کارونو، په شکل د تعلیم، په شکل د مرستې قسمه قسم طریقې دي. یو طریقه خو نه. منګه به فلاحي کارونه کوو، په فلاحي کارونو کې مقصد دغه چې د مسلمانان څه کو خراب کو. منګه به تعلیم کورس جوړو
منګه یونیورسيټي جوړو ای کې مقصد د مسلمانانو خرابول دي منګه مرستې کوو منګه راشنې ورکوو منګه دا ورکوو منګه دغه ورکوو مقصد د مسلمانانو خرابول دي منګه د ځوانانو خیر خوایو منګه ټکنالوژي د ځوانانو له ورکوو چې دوی مخکې شي مقصد د مسلمانانو خرابول دي نو په دې باندې ځان پوه کړئ ګوره دا خبره د رب العالمین د زمان خبره نه ده الله وی ډیر د اهل کتابونه ګوره دا غواړي چې تاسو د اسلام پرې او کافران شئ او ریاض بالله نن سبا ګوره دي شي وی چې خلکو دینونه پرې خو دي د افریقي په ملکونو کې الته غالبا ملکونو کې په افریقا کې غریبي ده خلک غریبانان دي نو دا انګریزان د نصارا سجل کوي دوی الته لاړ شي هغوی له راشنې ورکوي هغوی له خوراکونه ورکوي او خپل دین ته اړې ښه بد درس کې خلک په افریقا کې لګیا دي د عیسایانو دین ته وړي والعیاذ بالله او ظاهره کې دوی خدا نه چې موږ دعوت لزو چې موږ څوک راړو نصاراو ته نه وایي موږ زو دوی مرستې کولو له او غریبانان دي کلونه ورته څه میلاو شوي نه دي به دوی ورته څه شی ور مخامخ کړي هغه ایمان هم څه ایمان نه وي هغه خرڅ کړي او کفر ته واوړي خو ولې دوی دا چل کوي حسدا من عند انفسهم تکینی د وجنا د طرف د نفسونو د دوینا تکینی د لاس حسد کوي من بعد ما تبين لهم الحق ورستو د دین چې ښکاره شوی دی هغوی ته حق دا ورته ښکاره دی چې دا مسلمانان په حق دي که تاسو خیال وکئ نو دا کفر ټول یو شوی دی د مسلمانانو خلاف دې ته خیال دی که نه دی ولې دا کفر یو بل سره ولې جنګ نه کوي چې موږ پورې نښتي نه هغو ته پته ده چې دا خلک په حق دي هغو ته دا پته ده چې په حق چې کوم خلک دي هغه هم دا مسلمانان دي نو ځکه پورې نښتي فاعفوا واصفحوا نو معافي کوئ او مخ اړوئ د دوی د سزا نه بعض علماء چې دا منسوخ دی یعنی وروسته جهاد مسله راغله خو صحیح خبره ده چې دا منسوخ نه دی د همیشه دپاره دا خبره پاتې ده اوس هم د فاسقانو بدعتیانو په باره کې به دا معامله کې چې د هغوی د بدو ردو په مقابله کې به ته څه کې معافي به کې او مخ به تیاړې هغوی به بدې ردې وایي هغوی به کنځلې کوي هغوی به څه وایي خو ته به خپل دعوت نه پرېږدې او صبر به کې حتى يأتي الله بأمره تردي چې الله به راولي خپل حکم یعنی یا به عذاب راولي به دوی او یا به د جهاد مسله راولي نه وخت پورې صبر کوي إن الله على كل شيء قدير يقينا الله بارشي باندې قادر دی وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة او پابندی د مانځه کوئ او ورکوئ زکات وما تقدموا لأنفسكم من خير او هغه څه چې تاسو یې مخکې لېږئ د خپلو ځانونو دپاره د فایدې نیک عمل تجدوه عند الله مومی باغ د الله سره تاسو چې سم لېږئ د خپلو ځانونو دپاره د خیر نه څه شی مخې ته لېږئ ابه د چا سره مومئ د الله سره به مومئ او کله چې دا آیت ستا په زړه کې او دا خبره ستا په زړه کې ناستې په تا کې به یو جذبه پیدا شي د مال د لګولو د ښېګړې د کارونو کولو چې بهی دا کارونه خو جمع کېږي د الله سره الله به یې راکوي په آخرت کې مال یوه روپۍ ستا نه ضایع کېږي یوه ټکه ستا نه ضایع کېږي چې ته یې لګوې په دین باندې یو هم نه ضایع کېږي دی بدله کې به الله تعالی ډېر څه درکوي جمع کېږي د الله سره إن الله بما تعملون بصير يقينا الله باغ عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى او وی دوی چې هچری به داخل نشي جنت مگر هغه څوک چې یهودیان یا نصارای او دې ځکه الله سبحانه وتعالی بل رټنه کوي دوی ته
چې دوی دعوی ته وګوره چې جنت ته به یا یهودی ځي او یا به څوک ځي نصرانی به ځي، نورې څوک نشي تللی جنت. عمل نشته خو جنت زمونږ دی. یهودیان وایي جنت زمونږ دی او نصارا وایي جنت زمونږ دی، او نه پیغمبر منو نه د الله کتاب منو نه توحید منو. نزدک الله ساجیبه خبره کوي تلک امانیهم، دا خود دوی ارمانونه دي. بے دلیل خبری دا ارمانونه دي. اسی ناشنا خبره ده قل ورته وایا هاتو برهانکم، راوړئ خپل دلیل ان کنتم صادقین، کچری تاسو رښتینی یئ. په دې باندې یو دلیل راوړئ. ځه په کوم ځای کې الله ویلي چې جنت ته به صرف یهودیان ځي؟ په کوم ځای کې الله ویلي چې جنت ته به صرف نصرانیان ځي؟ په کوم ځای کې ویلي؟ او دې ځای کې دا فایده دا قانون یاد ساتئ چې زمونږ دین بنا دی په دلیل باندې. زمونږ کې ګوره اگر مگر چونکې چنانچې دا نه چلیږي. ګوره سپا دلیل به ښایي یا د قرآن نه او یا د حدیث نه. ارمانونه کیدی شي ارزوګانې د پلانی بزرگ قول له د پلانی خبره ده دا نه چلیږي چې څو پورې دلیل دی نه ښوولی د قرآن او د حدیث نه. او الله دې په دې منهج باندې موږ د مرګ پورې قائم او دائم لري. بلا بلکې من اسلم وجهه لله، چا چې تابع کو مخبل الله ته. مختابع کولو دا مطلب دی چې چا د الله حکمونه ومنل. او دویم صفت پکې صحیح وهو محسن، او یغه نیک عمله. نیک عمله مطلب یې اخلاص پکې، خیسته عمل کوي د پیغمبرانو په طریقه. فله اجره عند ربه، نی به د هغوی دپاره اجر په نزد د رب دغه. اعتبار دی لري، دل اعتبار نشتی چې د یهودی دی که نصرانی دی، خو چې بچا کې اخلاص او خپل ځان تابع کړو د الله د دین او خپل ځان تابع کړو د الله د احکامو، دې انسان ته اجر ملوي. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، او نه به هیڅ یره په هغوی باندې او نه به هغوی غمجنه کیږي. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، او يهوديان چنتي نصارى بيس دين باني. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، او نصارى چنتي يهوديان بيس دين باني. وهم يتلون الكتاب، او حال دا چدويل ولي کتاب. پدې کې بل رټنه ذکر کوي چې د يهودو نصاراو بخپل منځ کې دومره اختلاف دی، هر یو د بل دین ته څه ګوري؟ بدګوري. حالانکه الله د دوانو سره کتاب دی پکار دی چې دوی د کتابونه آسماني کتابونه لوستلی باغې باندې عمل کړی. دا څه خبره شوه چې نصاراو يهودیانو دین څه دین نه دی او يهودیانو د نصاراو دین څه دین نه دی، بلکې پکار خدا و چې دوی تابعداري کړې وي د آسماني کتابونو. زمونږ په امت کې نن سبا دنیا فرقې جوړې شوي، زه پلانی مذهب والایم او زه پلانی مسلک والایم او زه پلانی جماعت والایم او زما د جنډې رنګ دا دی او زه ستا د جنډې رنګ دا دی. او دوی ته وګوره، منهج ته وګوره، دوی ته وګوره، مسلک ته وګوره، دوی ته وګوره، مسلو ته وګوره. دا خبرې پرېږدي، راشي قرآن او حدیث ته. موږ سره قرآن شته، موږ سره حدیث شته، دې خبرو ته ضرورت نشته. قرآن او حدیث به کولاو کو کې به دو په میز باندې ما او تا به ورته کینو غاړې ته چې په دې کې کومه مسله وه هغه به زموږ دیني، چې په دې کې یو مسله نه وه هغه به زموږ دین نه وي. صحابه کرامو یو مسله ثابته ده زموږ دین نه، هغوی به عمل نه دی کړی زموږ دین نه دی. څومره ښکلی صفا منهج او مسلک او مذهب دی چې څه د دین مشرانو کړي دي هغه به کوو، چې د دین مشرانو یو کار نه کړی موږ یې څنګه وکړو. نو نن سبا زموږ په دې امت کې دا مسلې روانې په یو بل پسې نښتي دي. دشمن د دې نه فایده اخلي د اختلافاتو نه، چې مسلمانان هسې په یو بل پورې نښتي دي او په یو بل باندې د کفر او د شرک او د بدعت ټاپې لګوي. یو وایي موږ جنتیان یو بل وایي موږ جنتیان یو.
هر یو دا دعوه کوي جنت ټیکه زما سره نه. که په دې کې یو عامي تپوس وکړي چې ما ته به څنګه پته لګي چې په حقه څوک دي، نو جواب د هغې دا دی چې ته به د دې نه معلومې چې څوک قرآن او حدیث باندې عمل کوي. یو سړی تا ولیدو خپل تنظیم ته خلک را بلل، یو سړی دې ولیدو خپل مذهب ته خلک را بلل، یو سړی دې ولیدو خپل جماعت ته خلک را بلل او د خپلو مشرانو تذکیرې کولې، پوه شه سړی په ناحقه دی. او یو سړی دې ولیدو هغه دعوت ته قرآن او حدیث طرف ته ورکو، د محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم طرف ته دعوت ورکو، پوه شه سړی په څه دی؟ دا په حقه دی. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، دغسی به ویلو هغه کسان چې نه پوهېدل په شان د وینا د دوی، یعنې پخوانو کافرانو سره دوی ځان یو شان کړی، هغوی به هم دا خبرې کولې، یو به وي زه په حق یم او بل به وي زه په حق یم، یو بل ته به بد ګڼل. فالله يحكم بينهم يوم القيامة، نو الله به فیصلو کی په منځ د دوی کې په ورځ د قیامت، فيما كانوا فيه يختلفون، په هغه څه کې چې دوی په هغې کې اختلاف کوو. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، او څوک دی لوی ظالم د هغه چا نه چې منع کوي خلک د جوماتونو د الله نه، ان یذکر فیها اسمه، چې یاد کړی شي په هغې کې نوم د الله، وسعی فی خرابها، او کوشش کوي په خرابوالي د هغې کې. یهود او نصارا او مشرکانو کې بل مرض دا و چې خلک به د الله د عبادت خانو نه منع کول، د مسجدونو د جوماتونو نه به خلک منع کول. یهودو خلک منع کول د بیت المقدس نه، لکه اوس هم په بیت المقدس پورې نښتي دي. مشرکانو به خلک منع کول د کوم ځای نه؟ د مسجد حرام نه، مکې نه، دلته به څوک نه راځي. الله به دې کې رټنه ورکوي دوی ته چې دوی خلک منع کوي د دې جوماتونو نه چې چېرته د الله نوم پکې یاد نه شي. وسعی فی خرابې، او کوشش کوي چې دا وران شي. ورانول په دوو قسمه د جوماتونو، یو معنوي بل حسي. حسي خو داسې ورانول دي چې دیوالونه ودله غوځار که، آبادي ودله غوځار که. معنوي ورانول دا دي چې قرآن او حدیث پکې بند کړي، بدعات او خرافات پکې شروع کړي. دا هم د جومات ورانول دي که حق دین پکې نه بیانېږي، دا د جومات ورانول شو. هغه خلک به الله له څه جواب ورکوي؟ زموږ په دې ملکونو کې شتي، په جومات یې بورډ لګولی برای کرم پلانې مسلک والا نه علاوه دي، نور دې جومات ته نه راځي. لیدلي هم دي که چېرته که نه هم دي لیدلي؟ داسې شتي ښه ډېر. دا خلک به الله له څه جواب ورکوي چې دوی د الله بندګان منع کوي د الله د کورونو نه. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، دغه کسان ندی مناسب دوی لره چې داخل شي هغې ته مګر یریدونکي. یو مطلب دی دا چې ای مؤمنانو تاسو دا خلک ویروئ، دا علاقې ته ونیسئ، یعنی جهاد ورسره وکئ. که بیا دوی د جوماتونو ته ننوځي نو څنګه به ننوځي؟ د یرې په حالات کې به ننوځي. او یا دا مطلب دی چې داسې وخت به راځي چې د دوی د تسلط او د دوی د طاقت به ختم شي، دا ځایونه به الله مسلمانانو له ورکړي. نو دغه شان کار د یهودو سره مو شو او د مشرکانو سره مو شو. نو بیا چې به هغوی ننوتو نو څنګه به ننوتو؟ په یره به ننوتو. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، د دوی د پاره په دنیا کې ذلت او د دوی د پاره په آخرت کې لوی عذاب دی. ولله المشرق والمغرب، او خاص الله لره مشرق او مغرب دی. فأينما تولوا فثم وجه الله، نو کم طرف ته چې مخونه اړوئ همغلته مخ د الله دی. د دې ځای نه ګوره خبره د قبلې شروع شوه. دا مقدمات دي ځکه چې په دویمه سپاره کې به د قبلې مسله راځي چې الله به قبله بدلی د بیت المقدس نه کم طرف ته؟ مسجد حرام ته. نو په دې ځای کې یو دا خبره پرته ده چې ای مسلمانانو که دا خلک تاسو منع کړي د الله د جوماتونو نه، نو د الله ځمکه خو پراخه ده، په نور ځایونو کې مونځونه کوئ که نه. فأینما تولوا فثم وجه الله، کم ځای ته چې تاسو مخونه اړوئ هلته مخ د الله دی.
او دا خبره ساتي چې الله حقيقي مخ ته څنګه چې دغه شان سره خای او کیفیت چاته معلوم دی الله سبحانه وتعالى ته معلوم دی. موږ همیشه دا خبره کوو او په دې تیر شوي درسونو کې هم کړې وه چې دې صفات او کیفیت موږ الله ته سپارو، خو دا صفات ثابتو په حقيقي معنو سره. بعض علما دا وایي چې د آیت په هغه وخت کې نازل شو چې خلک په سفر باندې وتیو، نو بعضو یو طرف ته مونځ کو، بعضو بل طرف ته قبله ورته معلومه نشو، نو الله سبحانه وتعالی د آیت نازل کو. دغه شان په نفلي مونځ چې څوک په سفر کې کوي نو کم طرف ته چې مخ شو مونځ کوي. یو سړی په اس باندې سور دی، په خر باندې سور دی، په ګاډي کې ناست دی او ځان له نفلي مونځ کوي په سفر، نو قبلې ته مخ کول به لازم دي؟ نه، قبلې ته مخ کول لازم نه دي. لکه رسول صلی الله علیه وسلم په سورلۍ باندې نفلي مونځ کو، ویتر به کول. انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته نور صحابه کرامو هم ثابت دي او دا مسله موږ د بلوغ المرام په دروسو کې تفصیلا بیان کړو. ان الله واسع علیم، یقینا الله پراخ فضل والا او پارس باندې پوهه دی. وقالوا اتخذ الله ولدا، او دوی چې نیولې دی الله بچي. په دې کې بل رټنه ده يهود او نصارا او مشرکانو ته چې کارونه مدادي او وای ځان ته جنتیان. يهود به وی عزیر علیہ السلام د الله زوی دی، نصارا به وی عیسی علیہ السلام د الله زوی دی، مشرکان به وی ملائک د الله لونه دي. زمونږ د زماني مشرکان سوي وی پلانې د الله نازولې دي. نازولې څه ته وي؟ خو دغه مطلب دی د دوی د الله سره برخه ده. جی صبر خره صبر خره دی غریب په خاورو کې خوري شه دوته د برخه ده د دنه غلې شوی دا رسیدلې چته رسیدلې مطلب یعنی ډېر اخواتلې دي. اخوا چرته دلې د دنوي عبادت ساقط شوی دي، دوی هغه درجه ته رسیدلې دي چې عبادت ته دنه څه شوی دي، ختم شوی دي. عجیب خبره ده، د الله د پیغمبر نه عبادت نه ساقط کیږي او د دین ساقط شو. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، د خپل رب بندگی وکړه د مرګ پوري. الله خپل پیغمبر ته وي او دې ځوان شیر نه عبادت سری اته ختم شي. یو ناول وګرځي راګرځي کتب زی بربزي نمونز کې نو دس کې غل ډاکو زیناکار به او دوی رسیدلې. یو و دغه سره بانګیو سواد کیو، نو چاته پوښتنه کوي چې را پلانې سپ تاسو له خواله ډیر زی راځي دغه چې موږ په منځ کې ونه دیو ها دې سموه د سره چې را بانګی دی په دې باندې هر منزل چې نو مسجد حرام ته ځي، مکې ته ځي. دا خلک دا خبرې مني او کومه چې د قران او حدیث خبره بیان کوي دوی نیوي مسلې بیان کړي. زمونږ غنی مسلې شو دا مسلې چې ماشومې نه مني تاسو دا معنی دا غيونه ما بخپل ته پوښ کړه ما دغه پلانې پیر سیب چې تاسو ته پیر سیب وې دغه نه ګریش نه برید شته څنګه سره چې سره د الله مرګري دغه مخ بدی سي په کار خدای چې هغه په مخ باندې خولي ګیره وي، هغه خپل انسان و نوراني. ما ته دې ګیره شته هم ته نه ښکاري وې دې ګیره شته خدای مونږ ته نه ښکاري. دا ډېر اوچت خلک دی وي نو به سید به بچاته مونږ نصیحت دي چې چاته وایي چې ګیره موړ کو یا ابو جنه د خو د خو ته د ښکاري نه که چاته وایي چې ګیره مخ راغ ابو جنه شتي دا خو د ګیره نامه پورې رسي خو ته نه ښکاري. نظامون د وخت مشرکان دا وی د الله نازولې دي، څومره ظلم دی. نه د الله نازولې شتي، نه د الله اولاد شتي، نه د الله سره څوک برخدار شتي او نه د الله سره د چا حصه شتي. الله دې ظلم بیان کو چې دوی دا خبره کړې ده چې الله بچی نیولې. سبحانه پاک دی الله د دین، الله پاک دی چې اولاد ونیسي. بل له ما في السماوات والارض، بلکې داغه په اختیار کې خو هغه سدي چې په اسمانونو زمکه کې دي. كل له قانتون،
ټول دغه تابعدار دي. بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کونکي د اسمانونو او د ځمکې دی. واذا قضى امرا او کله چې فیصله کوي د یو کار فانما يقول له نو یغیتا کن فیکون چې شان وغوشي. دې شرب ته د بچی ضرورت ته چې د ځمکې او د اسمانونو بچی دغه سره ده او چې یو شی کوي به صرف امر وکړي شا غوشي. دته څه ضرورت دی چې بچی نیسي او دته څه ضرورت دی چې نازولی نیسي او دته څه ضرورت دی چې اولاد نیسي او حصدار او برخدار نیسي. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او یا کسان چې نه پوهیږي ولې خبرې نه کوي زمونږ سره الله. هر کله چې د مشرکانو سره نورې خبرې ختمې شوې که نه رسول صلی الله دعوت ورکو نو دوی به خبرو کړي رسول صلی الله دلایلو دا انبار ولګو داسې آیتونه به نازل شو عجیبه عجیبه آیتونه د هغوی د خولې به ټپې شوې نو په آخره کې به دا ووایي زه سید الله دې موږ ته به خپله دا خبره وکړي زه دې ځکه الله دا دوی خبره ده لولا یکلمنا الله ولې الله موږ سره خبرې نه کوي او تأتینا آیه یا ولې نه راځي موږ ته یوه نښه ښکاره نښه ولې نه ښکاري معجزه ولې نه راځي دا معجزې به راملې خو هغوی به بیا هم ایمان نه راوړو. دا د هغوی مطالبه وه وایي دا سپومۍ دې دوه ټوکړې شي هغه دوه ټوکړې شوه خو ایمان یې راوړو ایمان یې رانوړو. چې کله سپومۍ دوه ټوکړې شوه نو دوی یو بل ته څه ووایي یاره دا خو ډېر زورور جادوګر دی ښه سپومۍ هم دوه ټوکړې کړه. دا د پخوانو کافرانو د ټولو یوه طریقه ده ذکر الله دا خبره کوي. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم دغه شان ویلي دي کسانو چې د دوی نه مخکې د دوی د خبرو په شان مخکینو خلکو الله دغه شان خبرې کړي. تشابهت قلوبهم یو شان شوي دي زړونه د دوی د یو بل سره زړونه د دوی یو شان دي ځکه خو دا خبرې کوي. قد بينا الآيات لقوم يوقنون یقینا منګ بیان کړي دي ډېر آیتونه د خلکو دپاره چې یقین لري خو چې یقین نه لري نو خو بیا که ته ته یو لک آیتونه او نښې وښیې خو هغه خو ایمان نه راوړي. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا يقينا من قتل قلي بحق سر زير وركونك أو ير وركونك يعني استادا کار نه دی چې ته به د دوی مطالبې پوره کړې بلکې ته به څه کې دین به بیانې یره به ورکې خلکو له زیرې به ورکې مسلمانانو لره دا ستا کار نه ته به دوی مطالبې پوره کړې دوی مطالبې خو نه ختمېږي روزانه هر وخت د دوی یو نوې مطالبه ده خو انابت خو پکې نشته چې دا مطالبه پوره شي بیا د ایمان راوړي نه. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم او تپوس به نه کېږي ستانه په باره د جهنمیانو کې. دا کار د الله دی چې څوک جهنم ته لیږي او څوک جنت ته لیږي. د پیغمبر نه که تپوس کېږي نو صرف پر دعوت په باره کې تپوس کېږي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى او هیڅ چرته به رضا نشي ستانه یهودیان او نصارا. رسول صلی الله ډېر رس کو د یهود به رضا کول ډېر کوشش به کو دغه خیرخوا چې دوی جهنم ته لاړ نشي الله دوی له هدایت ورکړي. الله ته یو ناشنا قانون بیان کو دوی ته ګورې نه راځي کی ها په یو حال راځي کی حتی تتبع ملتهم تر دې چې ته روان شي د دوی په دې دین پسې بیا به راځي شي. او دا خبره ګوره زمانه ده دا خبره د الله د غوږ ته کولاو کوي. ګوره یهود نصارا هندوان سیکان بوذیان چې څومره کافران دي دوی ګوره زمونږ نه نه راځي کېږي. او که په کوم ځای کې دې ولیدو چې موږ سره خاندل را خاندل نو دوی به خپل مقصدي یو کیل به جوړ کړی. دا ډېر قیمتي خبره یې د ساتي د رب العالمین د طرف نه ګورئ چې یهود او نصارا چرته د مسلمانانو نه راضي کېږي.
او په کوم ځای کې چې دی ولیدو چې ځان یې داسې خو چې زه راضي یم نو ده به یو لوبه جوړه کړي یو چل به کوي د مسلمانانو سره او په دې باندې تاریخ ګواه دی تاریخ په دې باندې ګواه دی ها په دې راضي کېږي والعیاذ بالله چې یو سړی د اسلام پرېږدي او دوی دین ته واوړي د هغه نه بیا راځي هغه له بیا ایوارډونه هم ورکوي او هغه بیا مشورې هم او هغه له هر څه ورکوي والعیاذ بالله خو چې دین پرېږدي چې څه پرېږدي دین پرېږدي والعیاذ بالله الله سبحانه وتعالی دې موږ په دې اسلام باندې مضبوط ساتي قل ورته ووایه ان هدى الله هو الهدى چې هدایت د الله دغه اصل هدایت دی دا خبر ورته وکړه چې ستاسو په دین پسې موږ نه روانېږو اخو ټول خواهشات دي حق دین د چا دین دی اخو د الله دا دین دی ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم او کچرته ته روان شي د دوی په خواهشاتو پسې وروسته د دې نه چې راغله تا ته پوهه ما لك من الله من ولي ولا نصير نو نه به ستا دپاره د الله د طرف نه څوک بچ کوونکی او نه مددګار دا خو سوال نه پیدا کېږي چې رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی په خواهشاتو پسې روان شي کیدای شي داسې بیا ورته ولې الله دا خبره کوي دا خبره ورته په دې کې چې په دې کې اصل سبق موږ ته دی چې پیغمبر دومره اوچت انسان دی که چېرته دی د هغوی په خواهشاتو پسې روان شو نو څوک به د الله نه بچ نه کړي نه که تاسو د هغوی په خواهشاتو پسې روان شو نو تاسو به څوک بچ کوي الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته هغه کسان چې منګ ورکړې د هغوی ته کتاب لولي هغه په لایق لوستو د هغې سره اولئک یؤمنون به دغه کسان ایمان لري په دې باندې دا قرآن چې د انصاف والا کتاب دی دې ځکه لو چې په اهل کتابو کې ښه صفات والا خلک شته چې هغوی د خپل کتابونه لولي په صحیح لوستو سره نه هغوی ایمان راوړي په دې قرآن باندې او په دې پیغمبر باندې خو چې چا خپل کتابونه صحیح لوستلي هغوی ایمان راوړي په دې کې دا خبره هم پرته ده چې مؤمنانو له پکار ده چې کوم کتاب الله ورکړی د هغه په صحیح معنو سره ولولي او په صحیح معنو سره لوستل دا دي چې تلاوت یې وکړي علم یې وکړي ازده کې عمل پې وکړي او بیا خلکو ته وښیي ومن يكفر به او چاچی کفر کو بدی بانی فاولئک هم الخاسرون ندغ کسان هم دوی تاوانیان دی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اے اولاد د یعقوب علیہ السلام رایت کئی اغا نعمتنا زما چی ما کری دی پتا سبانی وانی فضلتکم علی العالمین او یقینا ما تاسو غوره کړی په مخلوقاتو بخبل زمانه کې دې شاید موږ سره مخکې تیر شي او دا اخرنی خطاب د بنی اسرائیل ته واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا او ویریږي دا غلوی ورځینا چې په کار برانه شي یو نفس د بل نفس نه شي ولا يقبل منا عدل او نه به قبلېږي د دغه مجرم نه څه جرمانه ولا تنفعها شفاعه او فایده به نه ورکوي هغه ته سفارش د چا ولا هم ينصرون او نه به د هغوی سره مدد کېږي دې شاید موږ سره مخکې تېر شوی او د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی د ابراهیم علیه السلام خبره شروع کوي دغه واقعه ولې دغه واقعه راولي ځکه چې د قبلې مسله را روانه ده د څه د قبلې نو چې د قبلې مسله را روانه ده نو د کعبې مسله به راځي نو کعبه جوړه کړې چا ده ابراهیم علیه السلام بله خبره پکې دا بل د دې د لاسه چې د ابراهیم علیه السلام دوه قسمه اولاد یو بني اسرائیل او بل بني اسماعیل بني اسرائیل کو پیغمبران ډیر زیات او د اسماعیل علیه السلام په اولادو کې یو پیغمبر راغلی هغه د محمد صلی الله علیه وسلم او هغه د ټولو پیغمبرانو نه غوره
بل خبره پکې دا ده چې الله دې مشرکینو ته دا خبره خو غواړي چې تاسو بار بار دا وایي چې ابراهیم علیه السلام زموږ مشر دی. نو ابراهیم علیه السلام خو داسې انسان و، خو ستاسو په شان نه و. د دې دپاره الله سبحانه وتعالی اوس د ابراهیم علیه السلام واقعه راوړي. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، او کله چې امتحان وکړو په ابراهیم علیه السلام باندې رب داغه د یو څو خبرو بکلمات. امتحانونه په باندې ډېر راغلي وو، لکه ښځه پرېښوده د خپل بچي سره، ماشوم بچي سره یوازې د کعبې په خوا کې، دا امتحان و. دغه شان کعبه جوړه کړه، دا امتحان و. ورته غورځېده، دا امتحان و. هجرت یې وکړو، دا امتحان و. د زوی حلالول، دا امتحان و. د باچا او د پلار مقابله کول، دا ټول امتحانونه و که نه. الله وی ما په ابراهیم علیه السلام باندې امتحانونه راوستي وو، خو دې ته غوږ کېږدئ. فاتمهن، نو هغه دا پوره ادا کړل. الله اکبر، په ټول امتحانونو کې پاس شو. الله ورته سوي چې کله پاس شو، قال انی جاعلک للناس اماما. الله ورته وی یقینا ذکر زون کې یم تعالی را د خلکو د پاره امام او پیشوا. ته دومره غټ انسان یې نو چې د خلکو امام شي، پیشوا شي. دې کې دا فایده که مشري غواړې په دین کې، نو په دین کې به تکلیفونه تیرې. دا داسې نه میلاوي چې بهی زه د دین مشر شوی او دا خلک دې ټول زما بیانونه اوري، او زه دې مفتي وی، او زه دې علامه وی، او زه دې شیخ الاسلام وی، او زه دې پلانې وی پلانې وی، او زه دې قاضي وی. دې منصب ته چې رسې، ناول به څه کې تکلیفونه به تیرې. هله به الله سبحانه وتعالی د خلکو مشرتیا درکوي، خصوصا په دین کې چې کله ته د الله دپاره تکلیفونه برداشت کړي، د الله دپاره سختې برداشت کړي، د هغې نه بعد به تا ته مشرتیا میلاوي. په دین کې مشرتیا داسې وړوکی مقام خو نه دی. په زرګاو، په لکاو، په کروړاو خلک به ستا خبرې ته غوږ ږدي. په زرګاو، په لکاو، په کروړاو خلک به ستا په اشاره باندې عمل کوي. په زرګاو، په لکاو، په کروړاو خلک به ستا دپاره سر قرباني. داسې معمولي منصب دی چې هر کدو کریله به راځي او زه دغه منصب ته رسمه، او چې ما ته په دین کې مشرتیا میلاو شي. ابراهیم علیه السلام چې دا سختې تیرې کړې، په دې امتحانونو کې صبر وکړو، په دې امتحانونو کې پاس شو، رب العالمین ورته ووایي زه تا د خلکو پیشوا جوړوم. دا هغه ډېر نرم زړه و. څه ووایي؟ قال ومن ذریتي، هغه ووایي او زما په بچو کې هم امامان جوړ کړه، زما په دې اولادو کې هم داسې مشرتیا ورکړه. الله ورته سوي قال لا ينال عهد الظالمين. الله ورته وی نرسیږي زما دا وعده د امامت ورکولو ظالمانو ته. الله وی چې که ظلمین وګوره ظالمانو ته زه امامتي نه ورکوم، دین مشرتیا نه ورکوم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، او کله چې موږ وګرځو بیت الله زید جمع کېدو د پاره د خلکو، او زید امن. اوس د بیت الله تعظیم الله بیانوي. ما تاسو ته چې قبلي مسله را روانه ده، یو څو مخابات. الله اکبر. الله وی زید جمع کېدو، مثابه یو مطلب دی چې زید جمع کېدو دی، یعنی خلک ورته زی راځي، د ثوب نه دی. تاسو وینئ نه حرم خلک زی راځي، شپه ورځ به هلته پته نه لګي. ښه الله وی دا کور ما داسې کړی دی چې دا خلک پکې به مخه جمع کړي. او زید امن. او د مثابه یو مطلب دا دی زید ثواب د ګټلو. حرم کې خو بېشماره ثوابونه ګټلی کېږي. یوازې یو مونځ په څو دی؟ په 1,00,000 دی. چې سړی پکې مونځونه کوي، او طوافونه کوي، او عمرې کوي، او حجونه کوي، څومره ثوابونه دي. الله وایي دا زید ثواب د ګټلو دی. و امن، او زید امن دی. هغه ځناور پکې هم په امن کې دي، هغه پاڼې او بوټي هغه هم په امن کې دي. پاڼې او بوټي هم ګوره هلته په امن کې. که تاسو خیال کړئ سړی چې د حرم ته ورسي، والله لازم دا زړه دومره مطمئن وي که نه، هېڅ یره یې نه وي په زړه کې.
او د حرم نه علاوه چې کوم ځایونه هلته به یېرېږي سیاره به دي، خو دغه ځای کې سړی نه یېرېږي. دا خاص فضیلت دی چې الله سبحانه وتعالی دغه ځای له ورکړی. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى او منګه ونی سید مقام ابراهيم نزيد منزل دغه ځکه مونږ کوي. نو ځکه چې عمره ختمه کې نو بیا د سنت طریقه ده چې د مقام ابراهيم نشاته 2 رکعاته مونږ کوي، د سنت طریقه ده. او کو دغه ذکر د زې ملاو نشو نو بیا د جمعات په هر حصہ کې کوه خو مسلمانان بنه تنګي. دا بد جاهلان په لارو کې پراتی نه خپل منځو کې او نه د نور مسلمانان طواف ته پریدي. زه یو کال حج کې وم نو لږ دې بره ولاړم او د طواف ته مې کتو سمه ګڼه نو یو ځوان شعر راغی ګوره د حج ګڼه څنګه نو د حج طواف افاظه طواف زیارت چې وته به کې سمه ګڼي. دا یو پکې راغی دغه سره ودرېد مقام ابراهيم سره جوخ احرام یې مچولې نو بس دا چپه چې خلکو راغلي دا بر احرام یې ویوړو پیزاري مخې ته خو دی هغه یې ویوړو. بیا د پولیسانو د پوجانو ته ډېر په ادب او په احترام سره لګیاو چې سیټ شو هغه چې د بار نه راغلی هغه په دې خبرو نه پوهېدو. هغه ته اشارې وکړې دي ځینې چې ونه شو هغه له دیکه ورکړی شي دیکې سره هغه خو ولید ما زه اوس په سړی روان شي پیزاري پکې مو بیللو بر احرام مو بیلو چې دیکې وکړي چې هغه بل ذکر پس جلته رکوع ولګوله هغه ذکر رکوع کړی موږ هغه مات شوی نه خراب شوی هغه ذکر شروع کړ. دبم بیا د قصې کړي په ملک کې چې ایمان زموږ په شان ایمانی ډېر راته وایي چې خوښه وم چې ستاسو هم پته ولګي زما به مولای جهالت نه پکار مسلمانانو ته تکلیف ورکول دا الټه ته ګناه کې واقع شو. مقام ابراهيم د یو ګټه وا چې کله ابراهيم عليه السلام د کعبه جوړول په دې به ودرېدو نو په دې کې دغه د خپو چاپونه مشوي. خو ناشنا خبر داره چې چاپونه سم جوړ دي خلم کړي کنه دي نو سړی حیران شي چې د ابراهيم عليه السلام د خپې په دې کانه کې دومره دنه تللی. نو جواب دغه داره چې دا خو معمولی نه خوي خدا مشرکانو سټلې دي. تاریخ کې دا راځي چې دا سټلې شوی دی. بخو الحمدلله الله سبحانه وتعالى حکومت دی اوچتو خلکو لور کو سعودي عرب پلاس کې چې حکومت راغی بس د دې شیشه کې بنګا شیشه کې هم خلک نه ماپ کوي هغه به څه کوي. او کودا کانه چې په پاکستان او افغانستان کې وي کته زمانه د دې درې نو زمانه نوم به بدل کړي ته خړو خړوي ولا زه پیر په دې بقی کې ولانو د مدینه د مقبره چې نیو پاکستاني مولیدو پنجابیو د دې قبر نه خاور رواغسته دي چې لګي هغه یو ماشوم ودړول به بل ودړول به لګ خله کې ور کړه به لګ بخپل وخوړه به تیلی کې واچو ربني کو روان شي. ما سره عرب مرګري نه غومه ته اجره ستا په جواب ویږي ته د پوک زه په شورله مو سره خبري شروع کړم ما ګوره دا بچی دي مخبل نه جوړ کو ځان دې نه جوړ کو دا خور دي خوري څه فضیلت ته دي فضیلت راغله چې دا خوري او د په خو ویختو کې چوي ډیر می پوک هغه لړ ماته وی چې ته پاکستان راغله ما نه زغدلته وی سبقونی دلته ویل ما بس بیا صحیح ده بیا چې हमारा मजहब जुदा है और आपका जुदा है مذهبونه زمون بدل لیجی ساسو بس بابا پوښوي ماته ما مذهب یو مذهب دغه کم مسیح نبوي ته چې تر غره دغه کې چې کم سړی پروت ته په قبر کې دغه زمون پیغمبر دی او ته چې تلوي عمره له کوم کعبه چې ودی دغه ټول زمون یو کعبه ده یو رب دی یو قران نسنت ویجی نه بس وې د دې عربو ځان له مذهب دی او زمون ځان له مذهب دی د وابیانو ځان له مذهب دی. نه خبره زمونه منله ما خبره ده کوله چې دغه سړی د قبر خوره پرې نه خو دغه خړل د مقام ابراهيم د کانه بچا پرې خو دی نو دا چې دومره جوړ شي دی کړه نو د مشرکانو سټلې دا به سټو وسوم کته شری دی د بار نه چې کوم خلک راشي نه غوي دغه سټی د شیشه سټی
که تاسو خیال کړئ مخکې د زمزم د اوبه کوم چې پخواني ملګري دي سعودي عرب کې د زمزم د اوبه مخکې د کعبې سره خوا کې خلک به کته کوزېدو، یاد دي بعضو ملګرو ته که نه؟ نو بیا ختم کړو دا غزینه راشو. نه دا کله چې دا پوړۍ لګېدلې کته د کوزېدو لپاره دې سره یو کوډګۍ د لرګي جوړه شوې پای کې به پولس کېناستو، لکه پولس به خلکو ته چې پاسې کېد. هغه دا خبره کوله څه کسانو ته موږ نصیحت وکړو چې لکه په دې پوړو کې مه ودرېږئ، دلته هم چې جړاګانې شروع کړي دي، اخوا ځئ ځان له جړاګانې کوئ او که دعاګانې غواړئ او که هر څه. هغه پولیس وایي دا نه مني، وایي خلک ترکیانو وایي دوی نه مني. څنګه؟ وایي بلو زه به دې کوډګۍ کې ناست وم، وایي زما دا کوډګۍ دې پړقېدو شو، ما چې زلزله راله کسي چلې شو. وایي چې بار ته راوتم یو څو پورې نښتي لاسونه پورې راښکودو بیا یې ښکلول. وایي ما چې دا خو لرګی دی د سعودي عرب حکومت جوړ کړی، تاسو په دې لرګي پورې څه کوئ؟ د دې نه څه غواړئ تاسو؟ نو د دوی پوه کول ګران دي، وایي دا لرګی مو د دوی نه ماپ کړی، دم دوی خوري. وایي نو دا ښه دی چې الحمدلله د حکومت الله دې موحدینو له ورکړی او دې قسمه خلکو له ورکړی. یعنې که دا نور حکومتونه وی که نه هېڅ شی دله نه پرېښودو، هېڅ شی. ما په خپلو سترګو یو لیدلی، یو سپین ږیری بابا مې لیدلی، د رسول وسلم د روضې په طرف باندې سړی تېرېږي نو د حکومت په لشتکي غونته کې وړوکی دیوال جوړ کړی چې دا خلک اخوا د جنګلي طرف ته نه ځي. نو په هغې کې ما یو سپین ږیری ولیدو، نو هغه په دې کمیس پرتوګ یې اچولی و، په دې په لشتکي دیوال به یې لاس راښکه او بیا به دا بډه داسې کولاو کړه، بیا به دننه لاس و. نو هلته چې کوم هغه دغه ولاړو د هیئت امر بالمعروف والنهي عن المنکر ولغه علما چې ولاړ، هغه ما ته وکتو نو په خندا شو، بیا ما ته اشاره وکړه ده ته ګوره. نو ما خو په هغه ټایم کې ما هم د عربو د لباس اچولی زه یې نه پېژنم، ما په زړه کې ما خلک چې ته یې نه پېژنې موږ دغه یو قوم والی یو. خو که دوی موږ پوه کوو په دې خبرو نه راته وایي تاسو وهابیان یې، ستاسو مذهب جدا دی، زموږ مذهب جدا دی. نو دا په لشتک خو د سعودي عرب حکومت جوړ کړی، په دې کې څه برکت پروت دی؟ خبره نه اوږدېږي، خو په دې باندې ټولو کې لنډه ده چې الله سبحانه وتعالی دا کاڼی چې کوم دې باره کې خبره وکړه، نه دا هغه کاڼی دی چې په دې باندې به ابراهیم علیه السلام هغه ودرېدو. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، او منګه مضبوط حکم کړو ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام ته ان طهر بيتي للطائفين، چې پاک ساتي زما کور د پاره د طواف کوونکو، والعاکفین او اعتکاف کوونکو، والرکع السجود او رکوع کوونکو او سجده کوونکو لره. غالبا دغه څلور عبادتونه په حرم کې کی، خو یا به طوافي یا به اعتکافي او یا به رکوع سجده. نو الله سبحانه وتعالی وایي چې موږ ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته دا حکم کړو چې دا کور صفا ساتئ. انشاءالله په سباني درس کې چې دی نه د کعبې جوړولو باره کې به الله سبحانه وتعالی خبره کوي. نور چې کوم ابراهیم علیه السلام په باره کې آیتونه دي هغه هم انشاءالله سبا بیانو. الله سبحانه وتعالی دې موږ په قرآن او حدیث باندې پوه کړي او دا درس چې دی نو 125 نمبر آیت ته ورسېږو انشاءالله سبا به 126 نمبر آیت نه شروع کوو. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.